په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې د جګړې د پای ته رسېدو په موخه په امریکا کې خبرو ته چمتوالی نیول کېږي. تازه اوکرایني رسنیو د یاد هیواد د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له قوله راپور ورکړی چې روسیې د شنبې په شپه د نږدې 1500 ډرون او 40 توغندیو په کارولو سره پر پلازمینه کیف بریدونه کړي دي. راپور کې راغلي په دې بریدونو کې د ښار انرژي مرکزونه، متایسات او استوګنې سیمې په نښه شوي چې د کیف نږدې دریمه برخه اوسیدونکي د ژمي په سړه هوا کې له تودوخې له سیستمه بې برخې کړي. د کیف په عامه تایساتو او د ولسي هستوګنې په سیمو دغه څو ساعته برید پر داسې مهال ترسره شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سولې په هکله د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خبرو لپاره چمتووالی نیسي چې ټاکل شوی د ډسمبر پر 28مه وسي. د راپورونو په اساس د اوکراین پلازمینه کیف د روسیې د ډرون او توغندیو تر درنو بریدونو وروسته د ژمي په سړه هوا کې له جدي بشري ستونزو سره مخ دي چې له امله یې د ښار نږدې دریمه برخه اوسیدونکي د تودوخې له سیستمه بې برخې شوي. د اوکراین او روسیې جګړه او تاوتریخوالی په نړیواله کچه څه ستونزې رامنځته کولی شي په داسې حال کې چې د اوکراین او امریکا ولسمشران د روسیې سره د جګړې پای ته رسولو او سولې په تړاو خبرو او ناستې ته چمتوالی نیسي. بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې د کیف وګړو ته ځاني او مالی تلفات او خسارات واړول چې دا بریدونه د بشري حقونو او جنگي جرایمو یو خلاف عمل بلل کېږي. دا بریدونه د تعقیب وړ دي. سیاسي شنونکي د روسیې له لوري پر کیف وروستي توغندیز او ډرون بریدونه په کلکو ټکو غندي او وايي دا ډول جګړې په نړیواله کچه پراخ اقتصادي او بشري زیانونه رامنځته کولی شي. هغوی ټینګار کوي چې د ژمي په سړه هوا کې د ملکي تاسیساتو د تودوخې شبکو او ولسي هستوګنو په نښه کول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. شنونکي زیاتوي دا بریدونه نه یوازې د بېګناه ملکي وګړو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کوي بلکې د سولې روانې هڅې هم زیانمنوي او د جګړې سیاسي حل لا پسې ستونزمنوي. د دوی په باور د سولې د خبرو تر درشل مخکې د تاوتریخوالي زیاتوالی د فشار سیاست ښیي، خو داسې پوځي اقدامات به د نړیوالې ټولنې غبرګونونه لا سخت کړي او د جګړې پر ځای به د بشري ناورین کچه نوره هم لوړه کړي. دا د دې معنا ورکوي چې روسان غواړي چې مخکې له دې نه چې خبرو ته سره کینی یوې نتیجې ته ورسیږي، پوځي فشار اچوي چې تر څو مؤثر وکړي شي او بیرته هغه وړاندیز ته چې امریکایانو کړی و هغه ومني. نو په صورت کې به هغه ځمکې چې د تورې بحیرې په غاړه پرتې دي ټوله باید روسان ونیسي، ځکه روسان غواړي چې اوکراین د تورې بحیرې نه جدا کړي. که در بیشتر از 2 سال گذشته این جنگ ادامه پیدا کرده، بر تمام تقابل ها از طریق گفتمان راه حل پیدا میشه. روسیه اگر با آمریکایی ها در تفاهم استخباراتی برسند طبعا که جنگ خاتمه پیدا میکنه. عواقبش این هست که کشورهای منطقه و فرامنطقوی متضرر از جنگ میشه که تقابل استخبارات منطقه و کشورهای جهانی ابرقدرت ها در اون مطرح بحث است که از اون جمله امریکا را میتونم نام برد. د یادونې وړ ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پیل څخه تر دې دمه دواړو هیوادونو یو پر بل درانه بریدونه کړي چې په پایله کې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې.